تورخم کې د جنجالونو تر شا د پاکستان هدف څه دی؟ پاکستان ولې د طالبانو د تاسیساتو جوړولو او د افغانستان د پرمختګ مخه نیسي؟ طالبان څنګه د پاکستان فشارونو ته لکه غر ولاړ دي او سر ورته نه ټیټوي؟ حقیقتونه همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو اړوند حریت راډیو لیکلي هر کله چې پاکستان د تورخم لار تړلي یا یې پرې د تګ راتګ محدودیت لګولی تر شا یې ژورې سیاسي او ستراتیژیکې لومې پرتې وي. د کرښې دواړو لورو ته پراته خلک له ستونزو او کړاوو سره مخ کړي. سوداګر پکې د انتظار او مالونو خرابوالي له امله درانه زیانونه وویني. ټول د دې لپاره چې پاکستاني واکداران د دې حرکت تر شا د پټ سیاسي شطرنج لوبه مخته یوسي. دوی د افغانستان سیاسي خپلواکۍ، اقتصادي پرمختګ او سرحدي حاکمیت د کمزوري کولو لپاره همیش دغه کړنلاره مخته وړې ده. پاکستان د خپل بهرني ناسم سیاست پر بنسټ غواړي چې د افغانستان له پرمختګ سره موازي پر دې هېواد د خپل نفوذ سوری غوړېدلی وساتي. دوی په دغه اقداماتو سره افغانستان ته سیاسي پیغامونه ورکوي. دا پیغامونه کله د فشار بڼه لري، کله د کنټرول او کله هم د دې لپاره چې افغانستان د خپلو حقونو د دفاع په هڅو کې شاته کړي. له همدې امله په فرضي کرښې د افغانستان له جوړونکو تاسیساتو سره دومره حساسیت لري. که افغانستان خپل تاسیسات جوړه منظم کړي بیا به غیر قانوني تګ راتګ، قاچاق او هغه پټې لارې وتړل شي چې پاکستاني استخباراتو ته د نامشروع نفوذ زمینه برابروي. دا کار د افغانستان د حاکمیت د پیاوړتیا په معنا ده چې دا چاره او حالت پاکستاني حاکمان هیڅکله نشي زغملی. له همدې امله یې هر وار دغه ډول نامشروع غوښتنو کې د تورخم لارې بندښت یوه وسیله ګرځولې څو اسلامي امارت له داخلي فشار سره مخ کړي. کله د تورخم لار وتړي، کله سوداګرو ته ستونزې ولاړې کړي او کله د کرښې پورې غاړې پراته افغان کډوال تر ظالمانه پریکړو لاندې وځوروي. پاکستان هڅه کوي چې له دې حالت نه د سیاسي فشار وسیله جوړه او افغانستان مجبور کړي چې د دوی غیر عادلانه شرایط ومني. اوس دغه لوبه په تورخم کې بیا پیل کړې. لارې له 11 ورځو راهیسې تړلې. افغانستان چې اوس په تدریج سره خپل امنیتي او اقتصادي ظرفیتونه پیاوړي کوي نور هغه هیواد نه دی چې د دې فشارونو له امله به موقف کمزوری شي. برعکس د هرې تړلې لارې شاته د افغان ولس هوډ نور هم پیاوړی شوی. د هوډ بالاخره پاکستان ته وښوده چې تورخم که هر څومره وتړل شي د افغان ملت اراده به ټیټه نه کړي. هماغه چې پاکستاني ملیشو پر افغان پوستو ډزې وکړي. که څه هم افغان پولیساتو ځواکونو ځواب کې غاښ ماتونکي ګزارونه ورکړل خو د پاکستان دا ډول اقدامات د دې ثبوت دی چې دوی د سرحدي اصولو او متقابل احترام پر ځای د ستونزو ایجادولو تګلاره خپله کړې. په دې تګلاره کې پاکستان انساني حقونو، سوداګریزو تړونونو او د ښه ګاونډیتوب ټول اصول تر پښو لاندې کړي. پاکستان تل د ترهګرۍ پر وړاندې خپل موقف غټ ښودلی خو حقیقت یې ټولې هڅې د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه او د دې هېواد د سیاسي خپلواکۍ مخنیوي لپاره کار کول دي. د پاکستان ستراتیژیک هدف دا دی چې افغانستان له سولې او ثبات سره مخامخ نشي او په دې توګه د خپل نفوذ په دایره کې ایثار وساتي. پاکستان نشي زغملی چې افغانستان د چین او هند پر لور نفوذ وکړي. افغانستان که د اقتصادي ترانزیت له لارې هند او چین ته لاسرسی پیدا کوي نو پاکستان به په سیمه کې خپل استراتیژیک موقف له لاسه ورکړي چې پاکستان کله هم دا نشي منلی. په همدې اساس هڅه کوي چې د افغانستان د اقتصادي اړیکو مخه ونیسي سره له دې چې خپله پاکستان د اقتصادي انکشاف له کموالي او د سیاسي فشار له ډیروالي سره مخ دی. که چیرې افغانستان په سیمه ییز او نړیوالو ډیالوګونو کې خپل موقف پیاوړی کړي نو پاکستان به په سیاسي او اقتصادي کچه تر لا نور فشار لاندې راشي. په داسې حال کې چې لا له وړاندې د داخلي بېثباتۍ او کمزوري حکومتولۍ سره مخ دی. پاکستان د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره تل په دوه مخي پالیسیو تکیه کړې. د همدې دوه مخي سیاست لامل دی چې اوس له سختو سیاسي، اقتصادي او امنیتي تهدیداتو لاندې ساه اخلي. پاکستان که هر څومره هڅه وکړي افغانستان نور هغه هیواد نه دی چې د فشارونو او تهدیدونو تر سیوري لاندې سیاسي معاملاتو ته غاړه کږدي. د اسلامي امارت په مشرۍ افغانستان اوس د خپلواکۍ، عزت او اقتصادي ودې پر لور ګامونه اخلي. افغان ولس پوه شوی چې د تورخم بندولو او فرضي کرښې ناندریو تر شا د پاکستان اصلي هدف څه دی. تاریخ شاهد دی
چې افغان ملت هر ځل د ستونزو پر وړاندې مقاومت کړی او د قربانیو په بیه خپله خاوره او هویت ژوندی ساتلی او یو ځل بیا یې هم تورخم کې پاکستان ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړ. که پاکستان غواړي چې افغانستان سره ښه ګاونډیتوب وکړي نو غوره به وي چې د دې هیواد پر ضد دسیسې پرېږدي او د متقابل احترام سیاست غوره کړي، که نه افغانان به تل د خپل حق لپاره مبارزه کوي. د تاریخ پاڼې ګواه دي چې افغانانو خپل حریت هیڅکله د فشارونو تر سیوري لاندې نه دی تسلیم کړی او نه دی څوک راتلونکي کې د دې تسلیمۍ خوبونه ګوري. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.